بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس كثير. قال: فسيكون في قرون بعدي. رواه الترمذي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موږ تاسو ته یو نقشه وړاندې کوي د آخرت د کور جوړولو او پاغې کې د وسیدل، لکه یو انجینیر چې ډیزاین جوړ کی، نقشه جوړ کی د یو کور، بیا د هغې موافق هغه کور جوړ شي، نو په هغه کې بیا انسان او مالک په سهولت او په آرام سره اوسېږي. نو هغه نقشه څه ده؟ د آخرت د کور جوړولو او بیا په هغه کې د اوسېدلو. نبی علیہ السلام فرمایي: څوک چې خوراک وکړي پاک حلال، چا چې خوراک پاک و حلال وي، د سود، د رشوت، د غلا، د غصب، د دوکې مال نه وي، پاک مال وي حلال. وعمل فی سنت، او کار وکړي، خپل عمل جوړ کړي د نبی علیہ السلام په طریقو باندې. د نبی علیہ السلام چې کومې طریقې دي په هغې عمل کوي، د شکل، ویښته، جامې، کپړې او د مړې او د غم او د ښادۍ طریقې او په شرعي احکامو کې د نبی کریم علیه السلام په سنتو باندې عمل کول او په هغې باندې فیصلې کول، او عمل وکړي په سنت د نبی علیه السلام په طریقه. دریم: وامن الناس، محفوظ وي، بچ وي، خلاص وي خلق، بوائقه د ده د ضررونو نه او د ده د شرونو نه. خلقو ته هیڅ قسم ضرر نه رسي، نه څوک قد وژني، نه څوک زخمی کوي، نه د چا مال غصب کوي، نه چا ته کنځل کوي، نه څوک تحقیروي او سپکوي، چا ته د لاس او د خپې هیڅ قسم ضرر نه رسي، د ژبې ضرر نه رسي، د چا شیطاني نه کوي. محفوظ وي خلق، بوائقه د ده د شرونو نه او د ده د ضررونو نه. دا درې کاره یې چا وکړه دخل الجنه، دا به داخلېږي جنت. نو ویل یو سړي: ای د الله رسول، ای د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم، ان هذا، دغه کار حلال خوراک دی او عمل کول دي په طریقو دستا، او خلق بچ دي د ده د شر او د ضرر نه. دغه کار په دې حاضر وخت کې په خلکو کې ډیر دی. نو نبی علیہ السلام فرمایي: فسیکون فی قرون بعدی، وی به دغه کار په هغه زمانو کې چې زما نه وروستو راځي. زمانه چې کوم وروستو زمانې راځي او خلق راځي، هغو کې به همدغسې خلق وي چې خوراک به پاک و حلال وي او عمل به کوي زما په سنتو په طریقو، او خلقو ته به ضرر نه رسوي، نو ځای به جنت وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.